दावत किया मैं उस صبر پښتو کې پروګرام دی چې دی د کورونا په اړه کې دی د کورونا د اړه دغه لپاره موږ یو ډاکټر صاحب راغوښتی دی ډاکټر صاحب محمد ډاکټر صاحب جی سر سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر ډاکټر صاحب نن موږ کوم مجلس پروګرام چې دی هغه کورونا په اړه کې دی ډاکټر صاحب کورونا د کوم ځای رااله لومړی په شروع کې تاسو یو کېدی پوښتنه ډېره ښه پوښتنه وه یقینا کرونا د لومړي ځل لپاره د چاینا څخه د هوان د ایالت څخه چې په 2019 کال کې هلته خپره شوه د هغه څخه وروسته بیا په نړۍ کې ټوله دنیا کې بیا دا اعلان شوه او ډاکټر صاحب دا په کوم کال کې دا رژیم منځته راغله په 2019 لکه څنګه چې ما په لومړي ځل درته وویله په 2019 میلادي کال د سپټمبر میاشت و انشاءالله د ډسمبر 21 وه چې دا ناروغي منځته راغله دا وایرس منځته راغلی او ډاکټر صاحب د دې مریضي علامات چې دي کوم علامې موږ ته پیژندلی شو چې دا منفي مریضي ده دا کورونا مریضي ده دا مریضي د کرونا کوم وایرس چې دی دا لومړی په سر په شروع کې اول واري تبه وي مطلب د دې کوم ساین سمپټمز چې دي د تبه د هغه سره بیا زکام وي نیزه وي بخار ورسره زیاتېږي د بدن دردونه ورسره زیاتېږي مګر اوس یې تقریبا شکلونه یې څه فرق کړی دی یو څه تبدیلیانې ویریانټس پکښې راغلي دي چې په هغه کې مثلا موږ دا ویلی شو چې ډایریا اوس راتلی شي د دې د وجې څخه ډایریا راتلی شي نو ډېر خطرناکه ناجوړېږي او د دې لپاره موږ کوم تدابیر نیولی شو چې د دې کورونا څخه مو بچاو شو د دې څخه ښه تعبیر دا دی چې 6 فوټه د انسانانو ترمنځ باید سوشل ډسټنس چې دی هغه باید وي او دغه رنګه د هند واشینګ باید کوم چې د لاسونو پرېمنځل دي دا باید وي او بله خبره دا ده چې نن ورځ کوم ویکسین په دنیا کې شروع شوی دی خصوصا پاکستان خپل ویکسین جوړ کړی دی نو دا باید موږ ولګوو تر څو پورې چې دغه وایرس څخه بچاو شو آیا څونه پوهېږې تر څو پورې تر څو فیصده د مطلب دا فعالیت روان دی چې دا د دې کورونا د خلک د کورونا د بچېدو لپاره آیا تاسو یو پلان لرئ یا نور ډاکټرانو په دې باندې سوچ کړی دی د دې لپاره چې د دې مخه ونیسي ماشاءالله WHO چې کومه د اولډ هیلث ارګنایزیشن چې کوم دی او دغسې یعنې د پاکستان کومه د صحت محکمه چې ده په دې باندې ډېر کار کړی دی او ډېر کار هم کوي دا اوس فلحال ډېر زحمت کاږي ډېر کوښښ کوي تر څو پورې چې دغه وایرس د منځه یوسي او په مقابله کې وجنګېږي خو یو بله ډېره ښه لاره چې دی تقریبا زه خپله عقیدوي سړی یم عقیده یعنې که چېرې موږ تاسې 5 وخته اودس وکړو لمونځ وکړو نو انشاءالله تعالی په ډېر څه باندې د وایرس انسان ته نه انتقالېږي او که چېرې انتقال هم سو بیا په داسې صورت کې بیا پر انسان باندې داسې تېرېږي لکه نزله او زکام خو ویکسین لګول یې ډېره ښه طریقه ده مننه ستاسې د پروګرام او ستاسې د کتونکو اورېدونکو څخه ډېره مننه کوم بیا پرېښې شادي د خدای پامان